زیبا ګل، زه غواړم له تا سره واده وکړم. او خدایا، هو دا زما د ژوند تر ټولو ښکلی خبر دی. زیبا ګل، زه ستا انتظار کوم. تا په لیدو ټول خفګان رانه هیر شي. ستاسو په لیدو سره زما زړه هم د خوښۍ څخه ډک شي. زیبا، نن خو ډیره خوشحاله ښکاري. هو، خبر څه خبر دی؟ بختی رحمانه، الله پاک زمون دعا قبول کړه. رښتیا وای زیبا؟ هو، زه بالکل رښتیا وایم. مو به مور او پلار جوړېړو. هو، یا الله، ستا ډیر شکر دی. زمون ژوند به نور هم ښکلی شي. زنان خپل پخوانی حساب ختموم. صاحب، هغه کور همدا دی. یا الله. زیبا، ما ته هیره کړې نه یې. یا الله. اوس فیصله ستا په لاس کښې ده. زیبا، په دې خبره کښې زما هم قصور و. بختیا، تا له مانه څه پټ کړي وو؟ د فرمان خط ما درنه پټ کړی و. یعنی دومره کالونه زه په غلط فهمۍ کې پاتې شوی وم. زیبا، اوس فیصله ستا په لاس کښې ده. زیبا، ما تا په خله خوخه نه و پرېښودی. زه په مجبوري لرې بوتلل شوی وم. فرمانا، اوس دا خبره ډېره ناوخته دي. زما ژوند بدل شوی دی. فرمانا، نور بس ده. زه نه غواړم چې زیبا بیا خفه شي. زه نن راغلی یم چې هغه حقیقت درته ووایم چې پټ ساتلی شوی و. کوم حقیقت؟ مهرباني وکړه، هر څه راته روښانه ووایه. زیبا، ډیر کالونه وګاندې ما له تا نه یو لوی حقیقت پټ ساتلی وه. زما د یوې غلطۍ نه د ټولو ژوند بدل شو. نن به زه خپله آخري فیصله درته وایم. زیبا، مون دواړه ستا خبره اورو. تیر وخت بیرته نه راګرځي، خو نننۍ رښتیا زه وینم. زه به د خپل خاوند بختي رحمان سره پاتې کېږم. ستا خوشحالي زما لپاره کافي ده. خدا دې مل شه.